بسم الله الرحمن الرحیم. نن بخیر د ورډ پروګرام شروع کوو. د مایکروسافت افیس لومړی پروګرام ورډ دی، صحیح دی، او شروع کوو. مخکې لدې چې تاسو مثال د افیس پکیج کوم پروګرام نه کار واخلئ، که هغه ورډ وي، اکسل وي، اکسس وي، کار پروګرام وي خو مربوط دی مایکروسافت افیس وي، نو ضرور دا ده چې تاسو په اول سر کې باید شی وکئ، د مایکروسافت افیس سافټویر انسټال کړئ. صحیح دی، موږ ویلو چې څنګه د افیس سیټ اپ انسټال کړو. نو اول به هغه انسټالوئ، وروسته له دې تاسو کولی شئ د افیس له پروګرامونه کار واخلئ، چې هر پروګرام وي. که چیرې کمپیوټر کې افیس ونه لرئ، سیټ اپ انسټال نه وي، نو تاسو نشئ کولی چې که نن موږ ورډ وایو را پیدا کړئ، اکسل، اکسس، پاورپوینټ، چې هر پروګرام وي، نو ضرور دا ده چې تاسو باید سافټویر انسټال کړئ. موږ تیار سافټویر انسټال کړی دی. څنګه د ورډ پروګرام را خلاصوئ؟ لکه نور پروګرامونه چې موږ ویلو، د دوه طریقان په همغه شان ته دی، هېڅ فرق نه کوي. سرچ ته راځئ، سرچ کې څه شی ولیکو؟ که ورډ ولیکو که ونه لیکو، دلته وینئ بعضې فایلونه چې زه را خلاصوم یا فولډرونه هغه پروګرامونه را خلاصوم، لیست کېږي، دلته لیکلي دي ورډ. مستقیم په دې باندې کلیک کوم، د ورډ پروګرام را خلاصوي. یا راځو په رن په سرچ کې تاسو ورډ ولیکئ، صحیح دی، په سرچ کې ورډ ولیکئ، تاسو ته د ورډ پروګرام را پیدا کوي، کلیک پې وکئ، را خلاصېږي. دا د رن له طریقې کولی شئ تاسو ورډ را خلاص کړئ. رن څنګه را خلاصېدم؟ وینډوز کې آر په دې ځای کې به تاسو ولیکئ وین ورډ به ولیکئ. تنه ورډ کار نه کوي، یو مختاړی لري د وین، هغه به ولیکئ، انټر به یې کوئ، بیا هم د ورډ پروګرام درته را خلاص شي. صحیح دی، همدا فعلا کفایت کوي. د نورو طریقو لپاره هغه بیا اوله کې موږ نوټ پټ ویلو، په همغه طریقو سره دام کیږي. دا د ورډ اوپن وینډو ده، یا هغه لومړۍ صفحه چې را خلاصېږي دا ده. په دې کې ریسنټ هغه فایلونه دي چې ما تیر ځلې را خلاص کړي وي، دا راته لیستوي. او که غواړئ چې ته خالي صفحه د ورډ را خلاص کړئ، نو په څه شي کلیک کوئ؟ بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کوئ، تاسو ته د ورډ خالي صفحه را خلاص په دې شکل. صحیح، دا ستراکچر لري. ساختمان به هم معرفي کو چې په دې ورډ په صفحه کې کوم اپشنونه پراته دي او له کوم ځای نه شروع کوو. مخکې دې چې هغه درته تشریح کړم یو څو معلومات د ورډ په اړه. اول موږ کوم افیس وایو؟ صحیح دی، موږ وایو مایکروسافت ورډ 2019 وایو. صحیح دی، 2013 شته، 2014 شته، 2019 شته، او اوس 2021 هم شته. له 2013 نه را په دې خوا افیس ډېر کم فرقونه لري. یعنې د اوس ما تاسو ته 2019 شروع کړی، نورو شاګردانو ته ما 2014 ورکوم، چې اوس کوم درس وایم دلته هیڅ فرق نه لري. صحیح دی، یعنې که تاسو په خپل کمپیوټر کې 2014 هم ولرئ، مشکل نشته، اپشنونه ټول مشابه دي، ډېر کم جزئي تغییرات راغلي. نو موږ کوم افیس وایو؟ مایکروسافت ورډ 2019. بل د ورډ پروګرام تعریف، ساده او اسانه څنګه د ورډ پروګرام تعریفوي؟ د ورډ پروګرام د مایکروسافت افیس پکیج له پروګرامونو څخه یو پروګرام دی چې د متن لیکلو لپاره استفاده کیږي. ساده تعریف متن، که هغه متن کتاب لیکلو لپاره استفاده کوي، اخبار لیکي، مقاله لیکي، راپور لیکي، او یا هم مثلا حاضری جوړوي، لیستونه، جدولونه، چارت، ګراف، د دوی د جوړولو لپاره له څه نه کار اخیستل کېږي له ورډ. په دې کې کولی شئ تاسې عکس نه استفاده وکړئ، فارمټ او ډیزاین نه استفاده وکړئ. یعنې دغه ټول په کوم کې امکان لري؟ د ورډ په پروګرام کې امکان لري. یو ښه تقریبا کامله پروګرام دی چې تاسو یو کتاب پکې ولیکئ، تاسو مونوګراف پکې ولیکئ، چپټر ولیکئ، راپورونه پکې جوړ کړئ. صحیح دی، دا یو. بل خبر، هر پروګرام ویل څه لري؟ ایکسټنشن لري. نو د ورډ د پروګرام ایکسټنشن چې دی DOCX دی، DOCX. له 2013 نه په ټیټ ورژنو کې د هغو مخفف شوی و یا ایکسټنشن DOC و. صحیح دی، 2002 2003 پخوا ورژنونه چې و د هغو بیا هم دغه ایکسټنشن DOC دی. بعضې وخت که چیرې تاسو فایل په 2002 کې ثبت کړی وي، کله چې راخلاص سم کوئ، مخکې دې چې راخلاص یې کوئ هلته لیکلي وي .doc، بیا دې ځای نه هم تاسو پوهېږئ چې دا په ټیټ ورژن کې څنګه شوی جوړ شوی دی. او اوس نوي ورژنو کې بیا ایکسټنشن یې تغییر کړی، DOC یو X ورسره اضافه شوی. معنی یې څه ده؟ معنی یې ډاکومنټ ټکسټ ده، ټکسټ ډاکومنټ ټکسټ معنا ورکوي. سر مخلص شو په دې.
بل د ورډ یو فایل چې تاسو را خلاصوي هغه ډیفالت نوم یې څه شی دی نو چې ورډ را خلاصوي ډیفالت نوم دا معنی چې تاسو نوم نه ورکوي خپل چې نوم اخلي هغه د ډاکومنت 1 په نامه دی قبل را خلاص کوي ډاکومنت 2 دریم را خلاص کوي ډاکومنت 3 ډاکومنت ورسره وي فقط شمیر فرق کوي یعنی د ورډ د فایل نوم څه شی دی ډاکومنت دی د لومړي ځل لپاره چې فایل را خلاصوي دا چې بیا تاسو تغیروي هغه تاسو خپل کار دی خو لومړی چې کله تاسو ورډ فایل را خلاص کوي هغه ډیفالت نوم یې ډاکومنت په نامه دی په دې باندې پوه شوئ چې د ورډ یو فایل چې موږ را خلاصو دې ته څه وایي ډاکومنت وایي او یا همداسې ورته ویلی شي ډاکومنت is the collection of څه شی pages صحیح دی دغه د ورډ صفحې چې موږ اوس فعلا یوه صفحه لرو دا صفحې چې تاسو چیرې ډېروئ د دغو ټولو مجموعې ته موږ څه شی وایو ډاکومنت وایو صحیح دی او دغه د ورډ هر فایل ته ډاکومنت ویل کېږي مستقیم چې تاسو د ډاکومنت نوم اورئ په دې پوهېږئ چې دا په کوم پروګرام کې دی په ورډ کې دی یا مثلا ورډ پروسسینګ هم ورته وایي ورډ پروسسینګ پروګرام صحیح دی بل سټرکچر پړې بځې آپشن لرو زه به دلته تشریح کوم ورډ سټرکچرز صحیح دی اول کاپشن بټن لرو اوس فقط لیکم درته بیا تاسو ته وروسته ښیم دوهم موږ لرو مینو بار لرو مینو بار هم دی او ټابس هم ورته وایي بل موږ لرو کویک اکسس ټول بار لرو ټایټل بار هم لرو دا ټایټل بار به وړاندې ولیکو چې همالته څنګه کې دی صحیح دی خیر ټایټل بار بل موږ لرو ریبن څه شی ریبن دی ریبن کې موږ ګروپ لرو او بل زوم ایریا status bar status bar بل څه لرو vertical scroll bar بل څه لرو horizontal scroll bar او بل څه شی لرو دې کې خپل د ورډ صفحه د پیج صحیح شو همدومره به کفایت کوي تقریبا 11 برخې دي چې دا د ورډ پروګرام په سټرکچر کې تاسو ته معرفي کوم ښه اول شی مو لیکلی دلته کاپشن بټن نو تیر پروګرامو کې هم دلته تشریح کړی و دې کې هم موږ کاپشن بټن لرو دغه درې بټن په ښي طرف کې چې کوم پراته دي دته شی وایو کاپشن بټن درې وظیفوي بټنونه دي په وظیفو هم تاسو پیږئ کلوز صفحه کلوزوي بل ریسټور ډاون لرو چې صفحه کوچنۍ کوي او فول سکرین او مینیمایز هم صفحه ټسک بار کې تړي صحیح دی دوهم موږ مینو بار لرو دغه فایل مینو نه شروع دی تر دې ځای دغه ټول آپشنو ته موږ مینو بار وایو صحیح او یا هم ورته وایي ټابس یو ته شی وایو ټاب وایو د فایل ټاب د هوم ټاب انسرټ ټاب ډیزاین ټاب ټول ته شی وایي ټابز وایو او یا هم مینو بار بل آپشن لرو کویک اکسس ټول بار لهغه نه پورته یو برخه کې موږ ته آپشن لرو دغه ساحې ته وایي کویک اکسس ټول بار بعضی آپشن دي چې کولای شي ډېر زر ورته لاسرسی پیدا کړي مثلا سیف دی موږ ته وایو خدا بیا تاسو ته مثلا نږدې دي کولای شي ژر ورشئ مثلا یو فایل ثبت کړئ اوپن کړئ نیو بله صفحه راخلاص کړئ پرنټ یې کړئ بیا وایي دا په خیر خو دې ساحې ته وایي کویک اکسس ټول بار له همدې نه وروسته دا ساحه ټوله تر دغه ځایه پورې دې ته موږ وایو ټایټل بار د ساحې ته وایي ټایټل بار ځکه چې په کوم نوم باندې تاسو د فایل ثبتوئ دلته نوم راځي او دغه نوم ساحې ته وایي ټایټل بار
ریبن به څه وایي په هر ټاب کې چې آپشنونه پراته دي هغه ته ریبن وایي مثال ما د ریفرنس په ټاب باندې اوس کلیک کړای کوم آپشن چې راخلاص شوی دغه ته وایي ریبن سره خلاص شو په دې بعضو کې تر اخره وي د آپشنونه خو دغه ساحې ته څه شی وایي ریبن وایي په هر ریبن کې بیا موږ آپشنونه لرو چې په ګروپ ویشل شوي دي او د ګروپو ترمنځ ګروپونه دغه خط په واسطه سره بیل شوي جدا شوي مثال دلته لیکلي دي ټیبل اف کانټنټس خایدا ګروپ شو دته وایي څه شی ګروپ کوم ګروپ ټیبل اف کانټنټس یو خط دی له خط نه وروسته بل ګروپ شروع دی چې دته وایي فوت نوټس ګروپ او بل مثلا سایټیشن بیبلیوګرافي ګروپ ورته وایي ځکه ګروپ دی چې څو آپشن سره یو ځای شوي دي او بل اخر یو نوم ورته یې خې دته وایي ګروپ زوم ایریا لاندې خي طرف کې دلته چې کومه ساته سوینه دي ته وایي زوم ایریا لته ځنه کول شي تاسو صفه نږدې او لری کوي مثبت باندې کلیک کوي نږدې کیږي منفي کلیک کوي لری کیږي د ساحې ته زوم ایریا وایي بل موږ لرو سټاتس بار دغه ساحې ته وایي چې تاسو ته د صفحو شمیر د کلمو شمیر او کوم ژبه باندې لیکل کوي هغه تاسو ته ښیي د ساحې ته وایي څه شی سټاتس بار تقریبا دا ټوله صفحه د شنه برخه وینئ دا ټول په هغه کې راځي په سټاتس بار کې راځي بل موږ لرو ورټیکل سکرول بار په خي طرف کې چې کوم دلته سکرول بار دی ته موږ ورټیکل وایو عمودي وظیفه دا ده چې صفحه ښکته او پورته بیایي او که چیرې صفحه ډېره نږدې شي بیا تاسو غواړئ چې ښي او چپ طرف ته صفحه انتقال کوي حرکات ورکوي د هغې په خاطر بیا تاسو ته څه فعاله کېږي هوریزنټل سکرول بار فعاله کېږي چې دغه ساحه کې اوس نه ښکاري وروسته بیا ورته وایم خو دغه څه چې زه اوس په نښه کوم دغه ساحې کې پیدا کېږي او هغه ته وایي هوریزنټل سکرول بار سرخلاص شو په دې او بل اخره پیج دی نو د ورډ همدغه صفحه چې موږ راخلاصه کړې لیکل مو پکې کړي دغه ته وایي څه شی دغه ته وایي پیج دا د ورډ پروګرام څه شی دی ستراکچر دی ساختمان دی همدغه برخې دي په پوښښ شوي ښه اوس ګورئ که چیرې مثلا صفحه غواړم ښکته پورته کړو نو ورټیکل سکرول بار دی موږ سره او که چیرې تاسو غواړئ چې هوريزونټل سکرول بار فعاله کړئ بیا څه کوئ صفحه به نږدې کړئ ډېره د دې ځنم نږدې کېږي ما تاسو ته ویلې مثبت کلیک کوئ صفحه څنګه کېږي نږدې کېږي کله چې ډېره نږدې شي بیا تاسو ضرورت شي د صفحې ښي طرف چپ طرف ته لاړ شئ بیا تاسو ته فعاله کېږي څه شی هوريزونټل سکرول بار دې په واسطه کولی شئ صفحه ښي طرف او چپ طرف ته حرکت ورکړئ په دې باندې پوه شئ راځو درس له کوم ځای نه شروع کوو لومړی درس مو د فایل له ټاب نه دی کلیک پې کوو لومړی اپشن یې هم دی هم هماغه کله چې تاسو نوی ورډ راخلاصوئ د فایل صفحه یې همدا ده نو تاسو په بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کوئ تاسو ته یو خالي صفحه راخلاصیږي خالي ورډ راخلاصیږي بالاخره لیکل پکې کوئ او که چیرې ریسنټ تیر ځلې تاسو کوم فایل نه راخلاص کړی وي د هغو لیست هم تاسو ته ښکاروي که غواړئ هغه هم راخلاص کړئ یو کلیک پې کوئ مستقیم هغه فایل نه هم تاسو ته څنګه کوي راخلاصوي بیا راځو فایل ته سرخلاص شو په دې اسانه دی نیو څه کار کوي غواړئ چې د ورډ یو نوی ورډ راخلاص کړئ نوې صفحه راخلاصه کړئ بیا تاسو نیو باندې کلیک کوئ شارټکټ کنټرول ان دی دلته یو بلینک ډاکومنټ لرو بلینک ډاکومنټ په صورت کې تاسو غواړئ خالی صفحه راخلاصه کړئ په دې باندې به کلیک کوئ خو که غواړئ چې تاسو تیار جوړ شوي ټمپلیټونه نمونې راخلاصې کړئ نه غواړئ چې خپل ډیزاین وکړئ تیار یو جوړ شوی نمونه وي فقط پکې ایډیټ وکړئ نو دلته موږ ډېرې نمونې لرو له دونه کار اخلئ په دې کې نامې شته لیټر سی وي پکې شته نمونې دي راپورونه دي صحیح دی تیار جوړ شوی دي او په دې کې دي مثلا تاسو کول استفاده کول طریقې د ریپورت دی دا ریزومې دی دلته مثلا دا هم راپور دی دا یو نامه لیټر دی دا یو سی وي ده دا هم راپور دی یعنی مختلف سټایلونه لري که تاسو مثلا غواړئ مستقیم یو ټمپلیټ تیار جوړي فقط پکې ایډیټ وکړئ له دونه انتخاب مثال زه غواړم دلته یو سی وي عاجلا ډیزاین کوم جوړ کوم ډیزاین تیار ډیزاین دی ایډیټ کوم نو انتخاب کې دا ریزوم چې لیکلي دا ټول څه شي دي د سی وي نمونې دي مثال غواړم دغه نمونه انتخاب کوم خوښه مې شونه کلیک پې وکړئ مستقیم درته راخلاصوي صحیح دی دغه نوم یې ځکه مخکې لیکلی چې هلته یوزر نیم لري ما یوزر نیم کې خپل نوم لیکلی هر شی چې هلته وي هماغه راځي اوس ګورئ ټمپلیټ جوړ دی نمونه ډیزاین هر څه برابر دی فقط تاسو څه وکړئ ایډیټ پکې وکړئ لومړی جاب ټایټل لیکئ جاب ټایټل دا معنی چې کومه وظیفې ته تاسو اپلای کوئ هغه وظیفه څه شی ده دلته به ورته ولیکئ او داسې کې راغلی داسې شی ابجکټیو دی کوم اهداف لري کوم پنځینه رشتې نه فارغې
او کار کوي په کومه برخه کې کار کوي هدف دې څه شي دی خلاصه ذکر کیږي صحیح دی د سی وی چې لیکل کیږي د بعضی مراحل لري زه فقط اوس تشریح کوم هغه به جدا که تاسو غواړئ څنګه یو سی وی جوړه کړئ په خیر که وخت د ورډ په اخره کې به درته دام خیم چې څنګه یو ښه منظم سی وی جوړه کړو دا ابجکټیو کې لیکل کیږي ایکسپیرینس څه شي دی تجربې دي تا چیرته کار کړی څومره کار دی کړی اول لیکلي د کمپنۍ کومې کمپنۍ سره دی کار کړی کوم مؤسسې سره دی کار کړی استادي دی کړی کوم مکتب کې استادي کړی پوزیشن هیلث دی کوم پوزیشن کې دی وظیفه تر سره کړی مثال زه دلته لیکم جی آی سی سی پوزیشن هیلث څه شی و چې هغه دی ټیچر صحیح کلیک هیر ټو انټر ټیکس دلته ټیکسونه ور اضافه کړي څه شی ور اضافه کړي مثال ورته لیکي چې دغه تاریخ تر دغه تاریخ ته استاد و او استاد د چی شی و استاد خو مثلا د انګلیش وی د کمپیوټر وی هر برخه کې نو ته ورته مشخص ولیکي چې په دغه برخه کې استاد و د تاسو پر اړه لري ایجوکیشن څه شی دی ایجوکیشن ته تحصیلات دی مکتب د چیرته ویل دی فارغ تر اوسه مکتب کې پانتون دی ویل نه دی ویل سکول نیم لوکیشن د مکتب نوم به ورته ولیکي مثال ورته لیکم چې غازی های سکول صحیح دی غازی های سکول کاما لوکیشن هم لیکلی و نو کابل کې دی دا مکتب دلته ورته لیکو کابل ډیګری د څه شی و ډیګری به ورته لیکو چې 12 نه فارغ شوم 12 او نور کوم جزئیات کې لیکي ورته ویل کی که غواړي مثلا د پانتون هم ور اضافه کې به دا انتخاب کوي کنټرول سی کنټرول وی کوي بل هم دلته اضافه کیږي په دې ځکه صحیح شو بدل تراشه دا ځل ورته ویل کی چې لدې کله تر دې کله مکتب نو پانتون و لدغه پانتون نه فارغ شوم بیچلر ډیګری دا او دلته هم جزئیات ورته لیکي سرخلاصيږي بل ریفرنس ته ریفرنس په سی وی کې د څه برخه ده چې کوم ځای کې تاسو کار کړی وي په خوا په هغه ځای کې به د خپل سوپروایزر منیجر یا هم همکار چې فعلا مالته وظیفه لري د هغوی ایمیل ادرس او شمیره لیکل کیږي به کچېره ته بل بسته اپلای کوي وظیفه اخلي د هماغه اورګان لمه بخاني اورګان سره چې تاسو کالته کارمند وي اړیکه نیسي د چا طریقه د دغه ریفرنسو له طریقه اړیکه نیسي پوښتنه کوي چې دا کس هلته وظیفه درلوده که دلته دروغ لیکلي صحیح دی دا ریفرنس دی دا ډېر منظمه سی وي جوړه شوله نور جزئیات هم ور اضافه کولی شي تا نه په دې پورې محدود نه ده چې دلته څه لیکل شوي تاسې ولیکئ ور اضافه یې کوئ نور خو خبره دا وه چې موږ ته تیار ټمپلیټ جوړ و ډیزاین و فقط موږ ایډیټ پکې وکړو نو په دې صورت کې تاسو که ټمپلیټونه په کار وي نیو ته راځئ له دوه ټمپلیټونه کار اخلئ او که چیرې بیا هم دوه ټمپلیټو تاسو ته مثلا خوښ نه شول کوم مناسب ټمپلیټ نه و بیا دلته سرچ فار آنلاین ټمپلیټس دي ورته وبینئ که آنلاین به سرچ کوئ کلیک پې کوئ مستقیم هم را ډاونلوډېږي هم اضافه کېږي بس ایډیټ پکې وکړئ پوه شئ په دې باندې اوپن که غواړئ تاسې پخوا ثبت شوی د ورډ فایل راخلاص کړئ مثال ما خدای یوه سی وي راخلاصه کړې د یو بل ملګري سی وي مې هم د هغه هم غواړم راخلاص کړم وګورم چې کوم شی له مانه پاتې نه وي نو راځئ فایل ته اوپن ته مثال هغه سی وي و د نیو پوزیشنز په نامه یو سی وي دی کلیک پې کوئ مستقیم درته هماغه ورډ راخلاصوي په حقیقت کې یو بل ورډ راخلاصوي صحیح دی لاندې راشئ دلته وګورئ څو ورډ موږ راخلاص کړي هر ځل چې تاسو اوپن کوئ یو بل ورډ راخلاصېږي نیو ورته وایه مکمل یو نوی ډاکومنټ راخلاصېږي اوپن باندې پوه شوئ شارټکټ څه شی دی کنټرول او دی راځو په ترتیب سره انفو ته په انفو کې دلته اپشن لرو دا وروسته وایو را به شو دلته یو برخه لرو د پراپرټیز په نامه فقط څه شی دي مشخصات دي همده فایل دي مثال زه به دا بیخي کلوز کړم دا فایل فکر وکړئ دغه یو کتاب مونږ لیکو صحیح یو کتاب لیکو مونوګراف لیکو نو د دې مونوګراف د کتاب په اړه جزئیات چې تاسو لیکئ کوم ځای کې لیکئ انفو ته راځئ پراپرټیز ته راځئ مثال دغه فایل یو چاته لیږئ هغه نفر څه پوښي چې دا کتاب د څه شي په اړه دی څه شی دی پکې کړي کوم کوم کارونه پکې روان دي صحیح دی نو دغه پراپرټیز یوه برخه د معلوماتو ده چې تاسو د خپل مونوګراف یا کتاب په اړه معلومات دلته لیکئ بیا هر څوک کولی شي لاړ شي دا وویني معلومات واخلي مثال زه اوس نوی لیکم بعضې معلومات که وي به که نه وي موږ به ورته ولیکو پراپرټیز کې لومړی جنرال لرو جنرال کې تر اوسه شی نشته تر اوسه دا فایل موږ ثبت کړی نه دم ثبت کړی لوکیشن نه دی معلوم سایز نه دی معلوم کریټډ په کوم تاریخ جوړ شوی ان نون دی تر اوسه معلوم نه دی ولې معلوم نه دی تر اوسه موږ ثبت کړی نه دی زه به دا یو ځل ثبت کړم څنګه یې ثبت کوو کنټرول اس کوم ځای کې ثبت وایي ورته وایو چې ډسکټاپ کې ثبت کوو او نوم یې هم همدا ابجکټیو په نامه ورته وایي سیف فایل ثبت شو اوس راشئ فایل انفو او دلته پراپرټیز باندې کلیک وکړئ جنرال اوس مشخص شو
ټایپ څه شي دی مایکروسافت ورډ ډاکومنت دی ورډ دی دا یو لوکیشن کوم ځای کې دی سی ډرایو یوزر فولډر امید سیرت فولډر او بل اخر ډیسکټاپ فائنل کوم ځای ته کې دی ډیسکټاپ اما د ځینې معلومیږي چې ډیسکټاپ مربوط اخر په څه شي کېږي سی ډرایو باندې کېږي سایز دغه فایل سایز فعلا وڅلويخ کې بي دی لاندې راشي کریټډ په کوم تاریخ جوړ شوی دلته فرایډي اکتوبر 2023 تاریخ فکر کوم غلط دی زما کمپیوټر نن فرایډي دی نن څوم تاریخ دی اکتوبر څوم دی نن اته وشم خای کمپیوټر تاریخ غلط دی نو چې کمپیوټر تاریخ غلط وي دلته تاریخ موږ تم غلط خودلای خو تاریخ غلط دی نور دلته صحیح خودلای چې په دغه تاریخ تاسو دا فایل څنګه کریټډ کړئ ماډیفاید به کله چې تاسو فایل کریټ کړئ ورسته هر ځل تاسو په فایل کې تغییر راولئ بیا ماډیفاید هغه ورستای ځل چې تاسو تغییر پکې راوستوي دغه تاریخ درته ښکاروي خو خلاصه راځو سمری ته ټایټل کې څه شی لیکي دا کتاب د چی شي په اړه دی مونوګراف د چی شي په اړه دی دلته په ټایټل ورته ولیکي مثال زه غواړم د چی شي په اړه خبرې وکړم د کمپیوټر بیسکس په اړه د کمپیوټر اساساتو په اړه څه شي کوو خبرې کوو صحیح دی دا د کتاب نوم دی سبجیکټ کې به مثلا جزئیات لیکو جزئیات زیات موږ په سافټویر او بل په څه شي په هارډویر باندې فوکس دی تشریح ده پکې اتور لیکونکي څوک دی لیکونکي لیکل شوی دی مانیجر څوک دی څنګه څوک د سره همکار شته څوک مدیریت کوي منیج کوي کمپنۍ مثلا کومه کمپنۍ شرکت کوم نهاد دی سپورټ کوي درته وایي چې دا کتاب جوړ کړه زه د حمایه کوم څوک دی صحیح کمپنۍ به ولیکي کټګوري مراحل لیکي مثلا په یو ځل باندې د کمپیوټر بیسیک یو کتاب لیکي دوه لیکي څو مرحلو کې لیکي کیورډ دی مهم ټکی څه شي دی کومنټ نظر پکې ورکوي سټاتستیک ته چې راشي چې کتاب مو پای ته ورسېد بل اخر په اخر کې تاسو احصایه ګوري احصایه څه شي دا احصایه دا شری چې پیجز څو صفحې دي د مونوګراف دی مثال سل صفحې مونوګراف لرو پاراګراف څو پاراګراف دي په دې مونوګراف کې دي لاینز په څو خطو کې د مونوګراف لیکلای دي ورډ څو کلمې لرو کریکټرز څو کلمې کریکټرز به د کاما او ټکی ډاټ دا ټول سره حسابي کریکټرز وذ سپیس هم سره حساب کی خو بل اخره د فایل په ټول تاسو ته احصایه وړاندې کوي صحیح دی د ته موږ څه شی وایو پراپرټیز وایو دغه ځای کې بعضی معلومات ښکاری سایز ښکاری پیج ورډز ټوټل ایډیټینګ ټایم دا معنی چې تر څو چې د موږ فایل خلاص کړی څو وخت څومره وخت په وروتلای اته دقیقې یعنی اوس هم کار په روان دی او لاست موډیفاید کریټډ لاست موډیفای اخر ځل په کوم ساعت باندې موږ په دې کې تغیرات راوستل په لاسو څلور دي او کریټډ په دغه تاریخ جوړ شوی دغه د پراپرټیز برخه ده چې زموږ د فایل په اړه ټول جزئیات او معلومات راکړي سرخلاص شو په دې باندې او بس دی چې فعلا د ورډ معرفي ده ترغو بلدیږي ورسره سبا په خیر د بل برخه شروع سوال لري مشکل لري